پښتانه متل کوي ونې به وهل ولې خوړل که چیرې د تبر لاستی له لرګي نه وای. یو خور راپاڅېږي د یوه ورور کور داسې ورانوي چې حتی انسان یې د اورېدلو همت نه لري. خو ښه خبره دا ده چې دغه ظالمان ونیول شول په دې هیله چې د خپل عمل سزا وویني. دا چې واقعه سو په دې ډېر بحث نه کوو. ټول پوهېږو چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د شپې په یو کور کې 6 کسان په ډېر مظلومیت سره وژل کېږي چې په هغه کې یو تن سپین ږیری انګوري او 4 کوچني لمسیان شامل وو. د ماشومانو پلار اسپانیار نومېده چې د تیر نظام عسکر و او فلحال په جرمني کې اوسېده. پلار یې په ډېرې چټکتیا له جرمني څخه خپل کور ته راغی، خو له بده مرغه چې د پلار او ښځې په شمول د ګلالیو بچیانو شپې یې د کور پر ځای په ګور وې. دا چې دغه کار چا ولې کړی په دې ویډیو کې راسره واورئ. لا هم د قضیې ټول اړخونه ښکاره شوي نه دي، خو بیا هم کافي معلومات د دغې قضیې پر اړوند ښکاره شوي. دغه وحشتناک عمل د اسپانیار خور او د هغې زامنو یعنې د اسپانیار خورایینو کړی. دا چې ولې په دې اړوند تر اوسه 2 بیانونه مخې ته راغلي. د اسپانیار خور چې په عمر کافي مشره ده خپله کیسه داسې بیانوي. خورې وایي چې زه تقریبا نن 26 کاله مخکې واده شوم. هغه وخت په افغانستان کې زړې افغانۍ چلیدلې. پلار مې زما ورور 200 لکه زړې افغانۍ واخیستې. له واده څخه وروسته یې بیرته دا پیسې له ما څخه واخیستې او ما ته یې پرې زر واخیستل. زر یې له خپل ځان سره کېښودل په دې بهانه چې ستا خسرګنۍ شاید له تا واخلي. اسپانیار خور وایي چې وروسته مې څو ځلې مسلسل پلار ته د خپلو زرو یادونه وکړه چې ما ته یې وسپاري، خو پلار مې په یو بله بهانه زر ځان سره ایسارول. اخر یې خرڅ کړل او یو ټیکټر یې پرې واخیست. مخکې وایي چې زموږ دغه موضوع نوره هم جنجالي شوه تر دې چې تیره روژه مې پلار په مسجد کې په هغو پیسو قسم وخوړ او انکاري شو. زامن چې مې ظلمي شوي وه کار روزګار یې نه درلود، په هر صورت د دغه پیسو غوښتونکي وه. زامن یې د خپلو ملګرو په شمول د شپې د اسپانیار کور ته اوړي. د اسپانیار پلار، د هغه میرمن او 4 ماشومان په ډیر ظالمانه شکل سره په شهادت رسوي. دا کیسه د اسپانیار د خور د خولې کیسه ده چې ځان مجرم نه ګڼي او وایي چې هیڅکله یې زامنو ته د دې عمل اجازه نه ده ورکړې. دا کار یې زوی د دې په ناخبرۍ کې کړی، خو امنیتي ځواکونو د اسپانیار خور ځان سره توقیف کړی. دوهم بیان چې د اسپانیار د خورایینو او هغو کسانو څخه اخیستل شوی چې په مستقیم ډول یې دغه کسان په شهادت رسولي. دوی یو بل څه وایي. دغه ظالمان وایي چې موږ نه غوښتل چې اسپانیار خپل بچیان جرمني ته یا اروپا ته بوځي. موږ د شپې ورغلو چې د اسپانیار د بچیانو پاسپورټونه ترلاسه کړو او له منځه یې یوسو تر څو دوی اروپا ته ونه رسیږي. د کور ته اوښتلو څخه وروسته د کور غړو دوی وپېژندل. دا چې د خلاصون بله لار یې نه درلوده، ټول یې قتل کړل تر څو د حال ویلو څوک پاتې نشي. دا هغه دقیق او باوري معلوماتو چې له دغې دردناکې قضیې څخه تر اوسه ترلاسه شوي. دا چې د دې وروستۍ نتیجه څه راځي وخت ته به انتظار کول غواړي. خو هغه خلاصه چې له دغو 2 بیانونو څخه ترلاسه کیږي دغه قضیه 2 عمده لاملونه لري. یو یې مالي انګیزه او کورنۍ ستونزې، دوهم د یوه جرم د پټولو لپاره د نورو جرایمو ترسره کول چې په پایله کې د دغې مظلومې کورنۍ د یو دردناک شهادت لامل وګرځېد. په دې هیله چې په آینده کې دغه شان دردناکې واقعې رامنځته نشي، په دغه جرم کې ښکیل کسانو ته یو داسې عبرتناکه سزا ورکړي چې په آینده کې څوک د چا دیوال ته کږې ونه ګوري.